د شهزاده پرنجی. په تیرو وختونو کې یو پاچا او ملکه د هغوی د زوی شهزاده رولندر د نوم ایښودو په ورځ یوه غټه میلمستیا برابره کړې وه. ضیافت د شاهي ماڼۍ په لوی تالار کې برابر شوی و، چیرې چې د ډول ډول خوړو یو غټ میز شتون درلود. په میز یخني، کیک، میوې او د ټولو د خوښې وړ د ځمکني توتانو کیک او نور ډول ډول خواړه ایښودل شوي وو. لکه د یوې ښې کوربه په شان ملکې په هر څه نظر درلود او د تالار ښي لور میلمنو ته د ځمکني توتانو د کیک د نه رسېدو له امله یو څه پریښانه وه. په همدې شیبه کې سرپخونکی له پخلنځي په رنګ الوتي حالت کې راغی او د ملکې په غوږ کې یو څه وویل. اعلی حضرتې، د ځمکني توتانو کیک ختم شو. ملکه زیړه واوښته. آیا نور خواږه خواړه کافي دي؟ او اعلی حضرتې، باید ژر یې راورسوي. پخونکی لاړو او ملکه بیا بوخته شوه. څو دقیقې وروسته یو لوړ غږ راغی. زما د برخې د ځمکني توتانو کیک چیرې دی؟ ټول په حیرانتیا ګوري چې د ملولیا په نوم یوه زړه پري لاس په ملا ولاړه ده او خپل خواب کې ساده کیک ته په غوسه ګوري. ملکه تیزه د هغې لور ته لاړه چې ترې بخښنه وغواړي. ډېره بخښنه غواړم میرمن ملولیا، خو د ځمکني توتانو کیک ختم شوی. یعنی تا هم دومره تیار کړي و چې شخصي ملګرو ته دې ورسیږي؟ ها، همدا اوس به څوک ورپسې ولیږو. د ملکې ملګرو لپاره د ملکې په لاس تیار شوی د ځمکني توتانو کیک، خو زما په شان زړې او ځانګړې پري ته یو ساده کیک؟ تاسو ټولو زما ډېر سپکاوی وکړ. نه، دا سپکاوی به تاسو ته ډېر سخت تمام شي. زه به دعا کوم چې هر کلم شهزاده وپرنجي یو څه به بدل شي تر هغه چې په همدې شیبه کې د تالار له خلاصو کړکیو د شمال له لوري تیز باد راځي او د ملولیا د جملې وروستۍ برخه له ځانه سره وړي. له دې وروسته ملولیا خپلې ګوتې پړکوي او ناڅاپي د ټولو خلکو په وړاندې تریتمیږي. د ماشوم ژړا په اورېدو سره پاچا او ملکه په وارخطایي د ماشوم د زانګو خواته چې د تالار په سر کې په یو لوړ ځای ایښودل شوې وه ورځي. د شهزاده څیره یو څه تاو خوري او بیا ناڅاپي یو پرنجی کوي. د دوی له ویرې سره سم د شاهي دربار نجومي په یو 8 ورځني ساعت بدل شو. ساتونکو، ساعت واخله، یو په کلیسا کې یو زړوئ. کله چې د شاهي دربار ساتونکو ساعت راواخیستو، ولاړو خلکو په خپل منځ کې په ډېره ورو او ډارونکې توګه غږېدل. څو شېبې وروسته پاچا او ملکې د شاهي دربار ډاکټر پسې احوال ولېږو چې حاضر شي. ښاغلی ډاکټر، موږ باید څه وکړو چې شهزاده ونه پرنچیږي؟ شهزاده باید د پرنچي لاملونو نه لرې وساتل شي، لکه ګرد، ساړه، مرچ او داسې نور. هغه باید په یوه ځانګړې خونه کې وساتل شي او هر څوک چې ورځي باید اول معاینه شي چې ساړه ونه لري او د میکروب ضد جامې واغوندي. که چیرې تاسو اعلی حضرت په لرې غرونو کې کومه کلا لرئ، نو که شهزاده د تازه هوا لپاره هلته ولېږئ ښه به وي. ښاغلی ډاکټر، په طلایي غر کې یو برج لرم. هغه خو د شهزاده لپاره ډېر صحي ځای دی. نو څنګه چې ټاکل شوی وه، شهزاده هلته ولېږل شو. کلونه تیر شول. هیچا ونه شو کړی چې د ملولیا د بددعا اثر مات کړي، ځکه چې د هغې د اثر ماتولو یوازینۍ لاره په هماغه شپه باد سره لاړو او چا ونه وریده. له بده مرغه په خپله ملولیا هم ورکه وه. تکړه ښوونکو هغه ته تاریخ، موسیقي، رسامي،
نڅا او نور هغه څه ورزده کول چې یو شاهزاده باید پرې پوه وي. خو د اصلي ژوند په اړه هغه نږدې نه پوهه و. د یوازیتوب په دې کلونو کې د هغه تر ټولو وفاداره ملګری د پولډو په نامه یو سپی و، د کوم چې ډېره ښه انګلیسي زده وه. د هغه په شان مهربانه، هوښیار او وفاداره حیوان لا نه و لیدل شوی. د شاهزاده د 21 کلیزې په ورځ له ډېرو احتیاطي تدابیرو نیولو سربیره هم هغه 3 ځله وپرینجېده. په لومړي پرینجي د پولډو پرته د سلطنت ټول سپي په پیشوګانو او ټولې پیشوګانې په سپیانو بدل شوې. که څه هم بدلون ډېر جدي نه و، خو عجیبه او د طبیعت خلافه کار و. ټولو پیشوګانو په غپاري پیل وکړ او خلکو پسې به یې منډې وهلې. بلې خواته ټول سپي به په پخلنځیو کې موږکان لټول. د خپلو مالکانو پام ځان ته جذبولو لپاره میو میوې کول. په دوهم پرینجي سره له 70 کالو نه زاړه نارینه د دردار په ونه بدل شول. په دې ناڅاپه بدلون د هغوی شاوخوا ټول حیرانه شول. په دریم پرینجي سره د موزیم په ټولو رسمونو او انځورونو کې موجود مخلوق لکه بزې ته ورته انسانان، آس ته ورته انسانان، ښکلې افسانوي ښځې، د روم سناتوران، پخوا مړې شوي ستوري او تاریخي شخصیتونه راژوندي شول. زه دلته په انځور کې دننه څه کوم؟ دا ځای ډېر تنګ دی. د تاسو په اړه خو نه پوهېږم، خو زه له دې ځایه وځم. هغه څوک چې تر ټولو وروسته له دې انځورونو وځي هغه به ډېر ټمبل وي. هغوی ټول له انځورونو راووتل او د شاهي ماڼۍ خوراکیانو ساتونکو ډېر کوښښ وکړ چې په موزیم کې هغوی د منډو مخنیوی وکړي. خو شاهزاده د خفګان احساس کاوه. دا څه بد حال ده. تصورم نشم کولی چې د خپل ټول ژوند لپاره په دې برج کې بند پاتې شم. که څه هم ډېر زړور و، خو هغه له ډېره غمه په خپل ځای کې په ژړا شو. ناڅاپي پولډر راغی. او شاهزاده ته ولې ژاړې؟ په خپل قسمت ژاړم. حتی تصورم نشم کوی چې شاید هیڅکله به هم دا پراخه نړۍ ووینم او ټول ژوند به یوازې په دې برج کې تیر کړم. پولډو د څو شیبو لپاره غلی و. شاهزاده، هیله له لاسه مه ورکوه. آیا کله د زما پخوانی مالک د شمالي قطب دیو سره د لیدو په اړه فکر کړی؟ ځکه چې شمالي بادونه له هغه سره یو ځای اوسي. د هغه دیو په ماڼۍ کې یو لوی صندوق دی چې له هغو رازونو چې بادونو اوریدلي ډک دی. شاید د ملولیا د جادو راز هم هلته وي. که چیرې ماته ګرمه چپنه او 4 بوټونه برابر کړې، نو هلته به لاړ شم او پوښتنه به ترې وکم. آیا ته به زما لپاره دا کار وکې؟ که چیرې د دې هر څه لپاره د حل لاره پیدا کړه، نو زه به د ډېر منندو یم پولډو. پولډو په خوښۍ سر وخوځولو. په سبا ورځ شاهي خیاط پولډو ته ګرمه چپنه او 4 عالي بوټونه تیار کړل. پولډو ګرمه چپنه او بوټونه په تن او له شاهزاده سره د خدای پامانۍ وروسته د شمال په لوري روان شول. شاهزاده له خپل برج نه تر هغه پولډو ته کتل تر کله چې د غرونو په منځ کې ورک نه شو. د خطرناکو حیواناتو له ویرې پرته پولډو له ځنګل څخه تیر شو. یخ وهلي بهر نه هم واوښت او یوازې هغه وخت ودرېد کله چې د دیو ماڼۍ ته راورسېد. کله چې ماڼۍ ته دننه شو، ګوري چې یو غټ، لوړ، غښتلی او د زیړو ویښتانو دیو چې په سر یې د یخي تاج ایښی او په لویه او اوږده سپینه چپنه کې د یخي په یوې لویې ټوټې ناست دی. د هغه خدمتکاران ناڅاپي بادونه وو چې عجیبه سیوري ته ورته او په تیزه توګه خوځېدونکي مخلوق په توګه یې تشریح کولی شو، او ګردبادونه او طوفانونه د هغه درباریان وو. ښه راغلې پولډو، دلته څنګه راښکاره شوې؟ زه د ملولیا پري د یوې وینا په لټه کې یم چې د شاهزاده رولانډر د نوم ایښودو په ورځ د شمال شرقي بادونو له لوري وړل شوي وو. که چیرې هغه ما سره وي، نو ولې نه ښاغلې پولډو؟ ناڅاپي بادونو، هیله کوم هغه صندوق ما ته راوړئ. 2
تیزو بادونو هغه صندوق راوړ. صندوق له کاڼي جوړ شوی و چې په څنګونو کې د یخ نه جوړ شوي الماس لګول شوي وو. او په دې کې دننه ټول هغه اسرار لکه رازونه، اعترافونه، نظرونه، خنداوي او ساده خبرې چې بادونو اورېدلې وي ذخیره وو. او یقیناً چې هلته د صندوق په یو کنج کې د مالومیا د بد دعا پاتې شوي کوچنۍ او پخوانۍ جمله هم په هوا کې هاخوا دیخوا کېدله. ولی باید تل واده کول د دې هر څه حل لاره وي؟ د کوم وفاداره ملګري موندل خو هم د دې هر څه حل لاره کېدای شوی لکه ما. پولډو په هر څه ځان ښه پوه کړو. ډیره زیاته مننه مهربانه ښاغلیه. زه باید اوس بیرته لاړ شم. هر کله راشې. پولډو له ماڼۍ نه د کور په لوري په منډه شو. کله چې شاهي ماڼۍ ته راورسېد، له ډېرې خوښۍ نه په غپارې نیغ په نیغه د پاچا خونې ته ورغی او د شهزاده پریخانه مور او پلار یې ولیدل. اوه پولډو، دلته راشه ګرانه. آیا ته د جملې وروستۍ برخه دې وموندله؟ او زما ملکې، د بد دعا اثر به د شهزاده د واده کولو سره ختم شي. له ډېرې زیاتې خوښۍ او راحته کېدو له کبله پاچا او ملکې پولډو په کلکه په غېږ کې ونیو. هغوی د شهزاده سره د واده لپاره د یوې ښکلې شهزادګۍ په لټه کې شول. خو ټولې شهزادګۍ له شهزاده سره د واده کولو نه وېرېدې، نو ځکه به یې د پاچا او ملکې له ډار سره سم د واده بلنه رد کوله. په پای کې یوازې یوه داسې شهزادګۍ پاتې شوه چې پخپله هم د جادو لاندې وه. یوې پري یوازې د دې له کبله د هغې خړ ویښتان په تیز نیلي ویښتانو او د هغې پوزه څو چنده لوی کړې وه چې یو ورځ هغې په آینه کې ځان ته کتل او د پري راتګ ته یې هېڅ پام نه و شوی. وبخئ، زما دا مطلب نه و چې ستاسو سپکاوی وکړم. سمه ده، بخښم دې. بدوا نه هغه وخت خلاصون مومي چې کله ستا له خپلوانو نه کوم څوک د دې بدوا له اثر نه خلاصون ومومي. خدای په امان. دا خفه شهزادګۍ یوازې هغه څوک و چې د خوارکي شهزاده رولندر سره د واده بلنې منلو ته تیاره وه. پاچا او ملکې هم له دې پرته بله لاره نه درلوده. ډېر ژر د واده ورځ راورسېده. شهزاده ډېر ښکلی ځلېده او خپله ناوې د سیر سر ته راوسته. د واده د مراسمو په سم منځ کې شهزاده ته سخت پرنجی ورغی. هغه کوښښ وکړو چې د پرنجي مخه ونیسي، خو ګټه یې هېڅ ونه کړه. د شهزاده پرنجي سره برېښنا شوه او خلکو هاخوا دیخوا وکتل چې اوس به څه کېږي. د پرنجي پایله ډېره عجیبه وه، ځکه چې پرنجی سم په همغه وخت کې راغی کله چې د شهزاده واده مراسم نیم ترسره شوي وو. پیشوګانې بیرته په سپیانو او سپي په پیشوګانو بدل شوه. د دردار ونې په زړو ښاغلیو بدل شوې او 8 ورځنی ساعت د دربار په نجومي بدل شو. همداراز وزو او آسونو ته ورته انسانان، رومي سناتور او پخواني تاریخي شخصیتونه هم بیرته انځورونه او رسمونو ته ننوتل او ناوې هم د پخوا په څېر په ښکلې شهزادګۍ بدله شوه. په شهزاده د بدوا اثر ختم شوی و چې ورسره په شهزادګۍ هم اثر ختم شوی و. ټول ډېر راحته او خوشحاله شول او بیرته د واده مراسمو ته ستانه شول. ټول له واده نه خوند اخیسته. پولډو هم په دې واده کې د ځانګړي میلمه په توګه ولمانځل شو، ځکه چې له شهزاده سره خپله ملګرتیا په سخت وخت کې ثابته کړې وه.